بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یمه د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون په 18 لوست کې محدبې عدسیې ویلې وې. محدبې عدسیې مو لوستې وې چې محدبې عدسیو کې د تصویر خاصیتونه او همدارنګه د محدبو عدسیو هغه د وړانګو ځانګړتیاوې مو ویلې وې. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون په 19 لوست کې د محدبو عدسیو عمومي فورمول او د دې ترڅنګ د عمومي فورمول اړوند به ځینې سوالونه حلوو. محدبو عدسیو کې موږ او تاسو د تصویر هغه کومې ځانګړتیاوې چې وې او همدارنګه د تصویر هغه خصوصیات چې وه هغه ټوله موږ او تاسو ویلې وه. راځو د محدبو عدسیو عمومي فورمول ته. د محدبو عدسیو عمومي فورمول هم داسې دی لکه څنګه چې د هندارو هغه عمومي فورمول و. د هندارو عمومي فورمول هم موږ داسې ویلی و چې که چیرې د هغه د جسم یعنی د آبجکت او د دې ترڅنګ د هندارې ترمنځ فاصله په پی سره وښیو. دلته موږ داسې وایو چې که چیرې د آبجکت او همدارنګه د لینز یا هم د عدسیې ترمنځ دا کومه فاصله چې ده دا د پی په توري سره وښیو او همدارنګه د هندارې یا د لینز او همدارنګه د ایمیج ترمنځ دغه کومه فاصله چې ده دا په کیو سره وښیو او همدارنګه هغه د دوی د عدسیې هغه کومه محراکي فاصله چې ده دا په خپله په چش سره وښیو دا د اف په توري سره وښیو. نو د دغه ټولو معلوماتو مطابق موږ داسې ویلی سو چې د دې هغه فورمول چې دی هغه یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي یوې پر اف سره. دلته ولې دا یو پر اف دی؟ په دې خاطر چې موږ داسې ویلي وه چې په محدبو عدسیو کې محراق چې دی هغه حقیقي دی. په محدبو عدسیو کې محراق حقیقي دی. په تېره ویډیو کې موږ پر دې باندې بحث کړی و. او همدارنګه یو پر پی چې دی دغه پی په خپله دلته د چش ترمنځ د آبجکت او همدارنګه د لینز ترمنځ دغه کومه فاصله چې ده دغه د پی په توري سره ښودل کیږي او کیو چې دی دا په خپله د لینز او همدارنګه د ایمیج ترمنځ کوم فاصله چې ده دا په خپله د کیو په توري سره ښودل کیږي او د لینز کوم محراق چې دی دا د اف په توري سره ښودل کیږي. د دې ترڅنګ د محدبو عدسیو هغه عمومي فورمول چې دی هغه موږ په داسې شکل سره هم لیکلی سو چې یو پر پی جمع یو پر کیو چې دی دا مساوي کیږي 2 پر آر سره. یعنی د دې فورمول څخه هم موږ کولی سو استفاده وکړو د محدبو عدسیو د عمومي فورمول په شکل سره. خو په کم وخت کې د دې فورمول څخه استفاده کولی سو. یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي 2 پر آر فورمول څخه موږ هغه وخت استفاده کولی سو کله چې موږ ته د عدسیې شعاع راکړې وي. د عدسیې څه راکړې وي؟ د عدسیې شعاع یې راکړې وي. یعنی دا آر چې دی دا په خپله د عدسیې شعاع ده. خو که چیرې د عدسیې شعاع یې نه وي راته راکړې بلکې د عدسیې هغه کوم محراق چې دی دغه محراق یې راکړې وي بیا موږ د دې فورمول څخه استفاده کوو. یعنی خپل معلوماتو ته په کتو سره موږ فورمول راخلو او د هغه فورمول څخه استفاده کوو. د هغه څخه وروسته د محدبو عدسیو د غټ ښودنې فورمول ته که چیرې راسو تېره ویډیو کې هم موږ ویلي وه چې د محدبو عدسیو د غټ ښودنه چې ده هغه عموما د اف په توري سره ښیو. یعنی د دې هغه د اف چې دی البته ام چې دی دا په خپله د دې هغه غټ ښودنه ده چې د محدبو عدسیو غټ ښودنه د ام په توري سره ښیو او همدارنګه کیو چې دی دا د څه شي ترمنځ د لینز او همدارنګه د ایمیج ترمنځ فاصله ده. پی چې ده هغه د آبجکت او د لینز ترمنځ څه شي ده دغه فاصله ده. که چیرې تاسو غواړئ چې غټ ښودنه پیدا کړئ چې اوس نو دغه تصویر څومره اندازه سره غټ معلومیږي د اصلي جسم څخه نو تاسو کولی شئ د دې فورمول په واسطه سره پیدا کړئ. دا فورمول چې دی ام مساوي کیږي کیو پر پی سره. په هغه حالت کې تاسو استفاده کوئ کله چې تاسو ته کیو او پی درکړې وي. خو که چیرې کیو او پی نامعلومه وي بیا تاسو کولی شئ د دې فورمول څخه استفاده وکړئ چې ام مساوي کیږي د تصویر هغه کوم ارتفاع چې ده چې په ای زبر بی زبر سره یې ښیو هغه د جسم پر ارتفاع باندې څه کوئ تقسیموئ چې په ای بی سره ښودل کیږي. دغه رابطه په خپله بیرته مساوي کیږي په چې سره په کیو یې پر پی سره. یعنی دغه خپله د غټ ښودنې هغه عمومي فورمول چې تاسو کولی شئ د دغه فورمول څخه د محدبو عدسیو په غټ ښودنې په پیدا کولو کې استفاده وکړي. راځو د محدبو عدسیو پر عمومي فورمول او همدارنګه د غټ ښودنې پر فورمول باندې ځینې سوالونه حلوو تر څو دغه موضوع نوره هم راته واضح سي. د دې لپاره لومړی مثال راخلو. لومړی مثال په داسې شکل سره دی وایي که چیرې یو شی د محدبې عدسیې څخه د 20 سانتي متره په فاصله لرې وي. یعنی پی مو دلته سره کم سو. پی مو معلومه سوله چې پی مو مساوي کیږي په څو سره؟ پی مو مساوي کیږي په 20 سانتي متره سره. صحیح دی؟ پی مو مساوي کیږي په څو سره؟ پی مو مساوي کیږي په 20 سانتي متره سره.
که چیرې د عدسیې محراکي فاصله 15 سانتي متره وي. د عدسیې محراکي فاصله څو سانتي متره وي؟ 15 سانتي متره وي. یعنی اف مو د دې ځای څخه مساوي کیږي په 15 سانتي متره سره. همدارنګه وایي تاسو څه شی وکړئ؟ د عدسیې څخه د تصویر فاصله لاسته راوړئ. د عدسیې څخه تصویر فاصله مو د کیو په تورې سره ښولې وه، معنا کیو نامعلومه دی، کیو پیدا کوو. او همدارنګه غټ ښودنه یې پیدا کړئ. غټ ښودنه یا هم ام یې تاسو څه وکړئ؟ لاسته یې راوړئ. راځو ډېر ساده عادي سوال دی. د دې سوال د حل لپاره به موږ راځو د محدبو عدسیو هغه کوم عمومي فورمول چې دی هغه عمومي فورمول لیکو. عمومي فورمول داسې و چې یو پر پی جمع یو پر کیو دا په خپله مساوي کیږي په یوې پر اف سره. د یو پر اف فورمول څخه څه وخت استفاده کوو؟ د یو پر اف فورمول څخه هغه وخت استفاده کوو کله چې موږ ته په سوال کې اف راکړی وي. دلته وګورئ په سوال کې موږ ته اف راکړی دی، نو موږ د یو پر اف فورمول څخه استفاده کوو. راځم د پی پر ځای باندې خپل قیمت وراچوم. لیکم چې یوې پر 20 سانتي متره که چیرې واحد ورسره ونه لیکئ هم مشکل نشته. جمع د کیو قیمت نامعلومه دی، کیو پر خپل ځای لیکم. همدارنګه دا مساوي کیږي د یوې پر 100 سره یو پر 15 سره 15 سانتي متره. دا به مساوي سي. په دې ځای کې دلته وګورئ چې په دغه عمومي معادله کې موږ دوه معلوم لرو او یو مجهول لرو. نو راځم د مجهول د پیدا کولو لپاره به د مساوات همدې خواته پرېږدم او دا یو پر 20 سانتي متره به د مساوات د بلې خواته راوړم. نو داسې به ولیکو چې یو پر کیو چې دی دا په خپله مساوي کیږي په یو پر 15 منفي یو پر 20 سره. ولې عدد منفي سو؟ ځکه 20 چې د مساوات دې خواته راوړو نو عدد هغه کوم علامه چې ده هغه بدلیږي، مثبته ده په منفي باندې بدلیږي. دا به مساوي سي. راځم دې ته به مشترک مخرج ونیسو. مشترک مخرج داسې عدد باید ورته ونیسو چې پر دې دواړو مخرجونو باندې پوره د ویش وړ وي. مشترک مخرج راځم 15 ورته نیسم. 15 تقسیم پر 15 دا یې 4 4 ضرب یو دا یې په خپله هغه 4 علامه په منځ کې منفي ده، منفي ورکوو. 15 تقسیم پر 20 مساوي کیږي په 3 3 ضرب یو به بیرته مساوي سي په 100 سره په هغه 3 سره. د دې ځای څخه به دا مساوي سي د 4 څخه چې 3 منفي سي دا یې هم سو دا یې یو او یو پر 15. نو داسې ویلی سو چې دا مساوي کیږي په 100 سره. یو پر کیو مو مساوي کیږي په یو پر 15 سره. دلته راځو د کیو قیمت مو غواړو چې لاسته راوړو. د کیو قیمت چې لاسته راوړو دا به سره طرف وسط کو. یو به په کیو کې ضرب کو، یو چې په کیو کې ضرب کو دا به مساوي سي په هغه کیو سره. همدارنګه مساوي کیږي یو پر 15 چې د یو چې د 15 سره ضرب کې دا مساوي سي په هغه 15 سره. نو د کیو قیمت د دې څخه داسې لاسته راځي چې کیو مو مساوي کیږي په 15 سانتي متره سره. یعنی لومړی دا راڅخه غوښتې وه چې که چیرې جسم چې وي د جسم او د هندارې د عدسیې ترمنځ فاصله 20 سانتي متره وي، تاسو د تصویر او د عدسیې ترمنځ فاصله لاسته راوړئ. که چیرې دا 20 سانتي متره وي د تصویر او د عدسیې ترمنځ فاصله به بیا 15 سانتي متره وي. او همدارنګه وایي تاسو دا لاسته راوړئ چې اوس به نو دغه جسم چې دی د تصویر چې دی د جسم به څو برابره وي، معنا غټ ښودنه به یې څومره وي. نو د غټ ښودنې لپاره هم راځو د غټ ښودنې د فورمول څخه په استفادې سره د دې غټ ښودنه پیدا کوو. داسې وایو چې ام مو مساوي کیږي. دلته وګورئ موږ ته یې د تصویر او د جسم ارتفاع نه ده راکړې بلکې موږ ته یې پی او کیو راکړي دي. نو موږ راځو د دې څخه استفاده کوو چې ام مو مساوي کیږي کیو یې پر چی سره؟ کیو یې پر پی سره. د کیو قیمت مو څو؟ د کیو قیمت مو 15 او همدارنګه د پی قیمت مو څو؟ 20. دا به مساوي سي 20 تقسیم پر 20 دا یو، 15 تقسیم پر 20 مساوي سي په 3 سره، 3 تقسیم پر 1 مساوي سي په 3 سره. نو ویلی سو چې د دې څخه چې ام مو مساوي کیږي په 3 سره. معنا د دغه عدسیې غټ ښودنه چې ده هغه به 3 وي. معنا دا چې جسم به د تصویر به د جسم 3 برابره غټ معلومیږي. دا د دې هغه چې دی غټ ښودنه ده. خپله د کیو او د پی څخه هم موږ کولی سو لاسته راوړو. یعنی پی چې د پی او د کیو د اندازې څخه هم دا لاسته راوړلی سو او په اسانه ډول سره د فورمول څخه هم په لاس راوړلی سو. راځو د محدبو عدسیو پر فورمول باندې یو دویم سوال حلوو. دویم سوال په داسې ډول دی، وایي که چیرې یو جسم د محدبې عدسیې څخه چې محراکي فاصله یې 10 سانتي متره وي، معنا داسې یو عدسیه ده چې د دې اف چې دی هغه مساوي کیږي په 10 سانتي متره. اف مې درته ویلي وه چې محراکي فاصلې ته ویل کیږي. که چیرې دلته د محراکي فاصلې یادونه وسي دا په خپله د چی معنا لري؟ د اف معنا لري. نو اف مو مساوي کیږي په 100 سره په 10 سانتي متره سره. په کومه فاصله کې باید واقعي سي چې غټ ښودنه یې 1 پر 2 سي؟ په کومه فاصله باید واقعي سي چې غټ ښودنه یې 1 پر 2 سي؟ معنا تاسو یې چې لاسته راوړئ پی یې لاسته راوړئ. پی یې په هغه صورت کې لاسته راوړئ چې دغه غټ ښودنه یې خامخا باید مساوي سي په 1 پر 2 سره. یعنی شرط یې راکړی دی. یوازې دا نه چې زموږ څخه یې پی غوښتې ده بلکې دا شرط یې هم راکړی دی چې تاسو باید د پی داسې قیمت لاسته راوړئ چې په هغه کې غټ ښودنه 1 پر 2 په لاس راسي.
دلته که چیرې موږ د محدبو عدسیو هغه عمومي فورمول ولیکو چې یو پر پی جمع یو پر کیو دا مساوي کیږي یو پر اف سره. نو په دې فورمول کې که چیرې دغه معادلې ته که چیرې موږ وګورو په دې معادله کې فقط یو شی معلوم دی دوه نامعلومه دي. نو دا څنګه موږ د معادلې څخه د نورو دوه قیمتونو لاسته راوړو؟ نو د دې معادلې څخه نسو کولی چې د نورو دوه قیمتونو لاسته راوړو. د دې موږ به د چی څخه استفاده کوو؟ دغه ښودنې د فورمول څخه په استفادې سره به په دې دوه کې د یو قیمت پیدا کوو، د هغه څخه وروسته بیا د دې دواړو قیمتونه پیدا کوو. نو یعنی دلته که چیرې ورته وګورو د کیو قیمت چې دی هغه هم څه رقم دی؟ هغه هم نامعلومه دی. نو د دې لپاره به راسم لومړی به د پی د قیمت پیدا کولو لپاره سوال داسې جوړ کړو چې ام چې دی دا په خپله مساوي کیږي په څو سره؟ یو پر دوه سره. نو ام چې مساوي سو په یو پر دوه سره د دې څخه داسې لیکلی سو چې د ام قیمت په خپله څنګه لاسته راغلی دی؟ ام خو په خپله د پی او د کیو ترمنځ یو رابطه موږ ته ښیي. ولې؟ ځکه چې فورمول موږ داسې ویلی چې ام مو مساوي کیږي کیو یې پر پی سره. دا خپله د ام د کیو او د پی ترمنځ موږ ته رابطه راښیي. نو د دغې رابطې څخه موږ په اساني سره کولی سو چې د پی او د کیو قیمتونه لاسته راوړو. راځم د دې رابطې څخه یې لاسته راوړو. رابطه داسې ده چې ام مساوي کیږي کیو یې پر پی سره. د ام قیمت لرو چې د ام قیمت په خپله یو پر دوه دی. نو یو پر دوه مساوي کیږي کیو یې پر څه سره؟ کیو یې پر پی سره. راځم دا به دواړه سره طرف وسط کم. یو ضرب پی به مساوي سي په خپله په پی سره، دا مساوي کیږي. دوه ضرب کیو به مساوي سي په دوه کیو سره. معنا دا چې د پی قیمت خپله مساوي کیږي په دوه کیو سره. کیو چې هر څومره لاسته راغله هغه چې په دوه کې ضرب کوو موږ ته د پی قیمت څه کوي؟ په لاس یې راکوي. راځو د هغه د پی قیمت دې معادلې ته ورچوو او د کیو او د پی دواړه قیمتونه لاسته راوړو. د دې لپاره راځم لیکم چې یو یې پر پی جمع یو یې پر کیو دا په خپله مساوي کیږي په یو یې پر اف سره. دا به مساوي سي یو پر پی خو نو قیمت په پیدا کوي چې هغه په خپله دوه کیو دی. نو د پی پر ځای خپل قیمت راچوم چې یو یې پر دوه کیو جمع یو پر چی سره یو پر کیو سره. دا به په خپله مساوي سي په څو سره؟ دا په خپله مساوي سي یو پر لس سره. د دې څخه دا مساوي کیږي. راځم دې ته به په خپله مشترک مخرج ونیسم. مشترک مخرج به دوه کیو ورته ونیسم. نو دوه کیو مشترک مخرج ورته ونیسو. دوه کیو تقسیم پر دوه کیو دا یې په خپله یو جمع دوه کیو تقسیم پر کیو باندې مساوي سي په څو سره؟ په دوه سره. دا مساوي کیږي یو یې پر لس سره. د دې څخه لیکو یو جمع دوه دا په خپله مساوي سي په درې سره. درې پر دوه کیو مساوي کیږي په یو یې پر لس سره. دا به مساوي سي. کله چې دوه مساوات لرو نو کولی سو چې د دې د دوه دانې کسرونه د مساوي په حالت کې لرو، معنا دوه مساوات لرو نو کولی سو چې د دواړو کسرونو صورتونه د صورتونو سره اختصار کړو او همدارنګه مخرجونه یې د مخرجونو سره اختصار کړو. راځم دلته دا دواړه مخرجونه یې د بل سره اختصاروم. دوه تقسیم پر دوه دا یې په خپله یو، لس تقسیم پر دوه دا مساوي سي په پنځه سره. یو ضرب کیو دا یې هغه کیو، کیو ضرب یو به مساوي سي بیرته په څو سره؟ په کیو سره. کیو مساوي کیږي. درې ضرب پنځه دا مساوي سي په 15 سره. درې پنځه 15. نو کیو به مساوي کیږي په 15 سانتي متره سره. وخت چې د کیو قیمت مو لاسته راوړئ نو د پی قیمت خو اسانه لاسته راوړلی سو. څنګه یې اسانه لاسته راوړی سو؟ داسې ځکه چې موږ مخکې ویله چې پی مساوي کیږي په دوه کیو سره. وخت چې پی مساوي کیږي په دوه کیو سره نو داسې لیکم چې دوه ضرب د کیو پر ځای باندې خپل قیمت راچوم چې هغه څو 15 سانتي متره. دا یې 15 سانتي متره مساوي کیږي. دوه پنځه دا یې څو؟ دوه پنځه دا یې لس. صفر به ولیکم یو حاصل. دوه په یو کې هغه دوه، یو محصول دا یې څو؟ دا یې هم درې. دا به مساوي سي په 10 سانتي متره سره. معنا دا چې که چیرې مو کیو مساوي کیږي په 15 سانتي متره نو پی مو مساوي کیږي په 10 سانتي متره سره. په دغسې حال کې چې د جسم او د عدسیې ترمنځ فاصله 10 سانتي متره وي او د جسم او تصویر ترمنځ فاصله 15 سانتي متره وي نو غټوندونه به هم مساوي کیږي په څو سره؟ یو په دوه سره. دا و د محدبو عدسیو اړوند ځینې سوالونه او همدارنګه د دوی د فورمول استعمال چې په څه وخت کې به کم فورمول استعمالوو او په څه ډول سره به استعمالوو او همدارنګه د غټښودنې د فورمول څخه څه ډول استفاده کولی سو. زموږ راتلونکی درس به مقعر عدسیې وي. په مقعر عدسیو کې به د تصویر هغه خاصیتونه وایو، د وړانګو ځانګړتیاوې به وایو او همدارنګه د دې هغه عمومي فورمول به یې زده کوو. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.